وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. او دوی دی الله تعالی دې پورا په هغه شیانو کې برخه مقرره کړه چې هغه الله تعالی پیدا کړی دي چې فصل او څاروي دي نو ویایي دا دی الله تعالی دې پورا دی د دې په عقیده باندې او دا زميش د شریکونه دې پورا دی نو هغه چې د دې د شریکونه دې پورا وي نو هغه الله تعالی ته نه رسیږي او هغه چې د الله تعالی دې پورا وي نو هغه د دې شریکونه ته رسیږي بد دو هغه فیصله چې دوی کوي د دې مطلب دا دی ورنه چې د الله تعالی په حصہ یا نظر کې قسم قسم چلینا کمی روستنه او د خپل شریکونو د حصے زیاتول کوشش به کوو. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دغه شان د هغه شریکونه د ډېر مشرکونه د پورا خپل اولاد قتلول شایسته ښکارا کړی دي د پورا د دې چې هغوی په هلاکت کې مبتلا کی او په هغه باندې خپل دین ګډ وډ کړي که الله تعالی غوښتلای نو دوی به داسې نه وکړي دوی پرېږده چې د دروغ په الزامونو لګول کې مشغول وي. د دې مطلب دا دی ورنه چې خپل اولاد غیر الله په نوم وژل یا ملنګانو منجورانو ته نظر کوي نو دا حکمی قتل